درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست نن ورځې تازه دوه مهم خبرونو ته د AFT پلس چینل څخه. طالبانو د هلمند مرکز لښکرګاه په سولې څلورلاره کې د کوترې سر پرې کړی. هلمند کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړو لښکرګاه کې د سولې په څلورلاره کې د جوړې شوې کوترې سر پرې کړی دی. د کوترې دا مجسمه د تیر حکومت پر مهال په دې څلورلاره کې د سولې پیغام رسولو لپاره جوړه شوې وه. بلخوا دغه ریاست د ساکخو څیزونو جوړول بوتان ګڼي او ویل چې له همدې امله یې د هغې سر پرې کړی دی. په همدې حال کې د هلمند لښکرګاه ښار اوسېدونکو د طالبانو دا کار غندلی دی. د لښکرګاه ښار اوسېدونکي خالق داد وایي د سولې څلورلاره چې د ښار د ښکلا او د سولې پیغام رسولو لپاره جوړه شوې، د هغې ښکلا ته زیان رسول د اصولو خلاف دی. د بلې خوا د پنجشیر د جګړې لپاره د طالبانو قومندان او سلاکار په کندهار کې شهیدان شول. د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې د چاودنې په پایله کې د طالبانو یو لوړپوړی قومندان او د پنجشیر په جګړو کې د دغې ډلې سلاکار له دوو نورو طالبانو سره شهیدان شوي دي. چاودنه د ایښودل شوي ماین له امله وه چې یکشنبه له غرمې وروسته دغه طالب قومندان پکې شهید شوی دی. طالبانو په دې اړه بېخبري څرګنده کړې، خو یوې ځایي سرچینې اشرف ورځپاڼې ته ویلي چې دغه قومندان له دوو نورو طالبانو سره د کندهار په سنځیرۍ سیمه کې له دوو نورو طالبانو سره شهیدان شوي دي. د آزادۍ ملي جبهې د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.